اسانه لاره دا ده په خپلو ملګرو کې په خپلو یونټونو کې ډېر په ساده 13 ورځې یو سړی کار کوي، زه 40 ورځې کار کوم. په 40 ورځو کار کې یوه ورځ تنخوا زما ده بالکل تر دا جرګه قربان ده. په دا جرګه کې بله زما دلته ملګرو ته خبره کوله، خلک څوک وایي چې دا به نو څه شی وي، دا به نو اوس قوم ازادېږي له دې سره، دې سره به پښتون ژغورنې غورځنګ توپک ته لاس ورچي، دې سره به منظور پښتون توپونه راولي، توپونه به اخلي په دا پیسو باندې، توپکې به اخلي، څه به کوي. ما یو ملګري ټول مال ته څه شی غواړې، ستا غوښتنه څه ده؟ چې هره غوښتنه ته لرې هغه به کېږي، لیکن شرط دا دی چې ته به خپله حصه پکښې کې اخلې په هغه کار کې. ستا برخه مهمه ده په دې کار کې، ستا ډیر وخت مهم دی په دې کار کې. په دې بڼه خو نه کېږي چې ته ناست یې وخت دې درلودی راللې ما ته نن زه دا خبره ډېره په زغرده کوم. ما ته بازي صاحب سهار زنګ ولوي ول وروره کار دې پرېږده 10 پیس ته راځه. زه احترام ورته لرم، ما ویل سمه ده زه راځم، زه به بالکل راځم. دا که زه دا وخت نسم رایستلی، زه ځم په خپل کار کې پیسې ګټم، روپۍ ګټم، ګټه کوم، یا مزدوري کوم یا هر څه چې کوم، یا ځم آرام کښېنم مازدیګر د ځان وسا کوم. نو دا خو نسو کار، دا خو هغه شی نسو چې هغه موږ یې غواړو، دا خو هغه څه نه دي چې موږ یې غواړو. نو له ځانه به پیل راکوو، له ځانه پیل داسې راکېږي. راسئ ژمنه وکړو نیکسټ سپیس ته چې هر چا کاوه 5 کسان راولئ. دغه ملګري چې دا دلته ناست دي دا 5 کسان راولئ، دا سپیس به د 500 کسانو سپیس وي، دا سپیس به د 1000 کسانو سپیس وي، بیا به د دشمن سترګم درڅه سوځي. نو بیا به موږ پر دې باندې غږیږو چې اوس خو دا د موږ داسې منسجم یو، منظم یو، مخ ته څه کولی سو، پر مخ ځو. دلته تنظیم موجود دی، د هغه تنظیم زه خو جرنالیست یم، خپله جرنالیستیکه خبره کوم. د تنظیم هغوی لګیا دي، زه فکر کوم په اروپا کې به دوی ډېره ښه ونډه واخلي، ډېره ښه ونډه اخیستې، او مخامخ زه فکر کوم هره ورځ خپل ریپورټ اروپایي کمیټې ته ورکوي چې هغه به دا ملګري دلته ناست دي، هغوی به په خبر وي. نو زه چې څومره وینم یا زه چې څومره په خبر یم، نو ستاسو د لا همت په هیله، د لا هڅو په هیله یو ډیر نیک ګام دی همدغه کار چې تاسو کړی دی د سپیس جاري یې وساتئ. ملګري دي نور ملګري ورسره راولي، د دغو ملګرو څخه، د ځوانو ملګرو څخه به زده کړه وکړو. د ځوان ملګري ما یوه خبره وروستۍ کوم، وبخښئ، زه دا د دې رسمي میټینګ ته ورغلی وم، واقعي درته وایم دلته بله ورځ و 2-3 ورځې دمخه، یعنی ما د همدرد صاحب نه یوه غوښتنه یوه هیله وکړل، مال تاسو دا مایک وګرځوئ و هر فرد ته یې ورکړئ چې هغه خبره وکړي، که یې کوي که یې نه کوي دی دې خبره وکړي. یعنی داسې بهترین مقررین پکښې وو، داسې بهترین افکار پکښې موجود ول. نو دغسې سپیسونو کې به زما غوښتنه دا وي داسې ځوانانو ته موقع ورکوي چې هغوی خبرې زړه غواړي ویکي، خپلې خبرې ولري. تر تشریفاتو به سره تیر سو، مخامخ به د قوم پر ستونزه وغږېږو چې دا ستونزې راوځي او د خلکو سره سلوشن سته، د خلکو سره حل لارې سته، او د امکاناتو د راغونډولو لپاره بهترینې لارې، بهترین نظرونه موږ ته په دا تیر غونډه کې په لاس راغلل. تاسو ته به هم په لاس درسي. البته ځینې شیان مو ضرور نه دي چې خلک یې په سپیسونو کې ووایي. زه بیا دا خبره ریپیټ کړم، ضروري نه ده چې خلک هېڅ ضروري نه ده. د دې تنظیمي یو ملګری زما په نظر باندې، په هغه جرنالیستیک نظر باندې زه وایم، هېڅوک مجبور نه دي چې جزئیات په دغه کې ورکړي، په سپیس کې ورکړي. جزئیات دي په خپلو کمیټو کې، په خپلو شخصي رابطو کې، په خپلو میټینګونو کې یو بل ته ورکړي. د جزئیاتو د ورکولو لپاره دا ځای نه دی چې یا ما 10,000 روپۍ راټولې کړي دي یا 20 راټولې سوي دي، یا راټولېږي یا دا کوو یا هغه کوو یا سبا دا کوو. هېڅ ضروري نه ده. پر مین مغز باندې فکر کول پکار دي، ولس را پاڅول پکار دي. ګورې یو کس که یو کس د پښتانه د ژغورنې لپاره 10 روپۍ چاندن نسی ورکولی، یعنی 10 یورو، 20 یورو، 100 یورو چاندن نسی ورکولی، او تاسو نو خو هغه یو بې ارزښته کس دی، او هغه ته نه دا قوم نه دا ملت ارزښت لري، او ما تاسو ارزښت ورته ورکوئ. ارزښت دا پیسه نه ده، ارزښت دا ده چې دی دا قوم ته څومره ارزښت ورکوي. یو سړی به وایي زه وروره 10 روپۍ په ورځ کې ګټم، نو که هغه زه تا ته درکړم زه به څه کوم؟ د 10 څخه 10 500 ورکړه. او یوه بله نوې ایډیا، یو نظر زما دا دی، یو تحریک که تاسو پیل کړئ هغه دا دی د یوې ورځې تنخوا د دې قوم دپاره
د یوې ورځې تنخواه له هره کاسه څخه وغواړئ. د یوې ورځې تنخواه که ټیکسیوان د ورځې 100 روپۍ ګټي هغه دې 100 درکړي، که یو څوک په دکان کې کار کوي هغه ما ځینې غواړي که چا ډېرې درکولې خدای دې خیر ورکړي، که نه کول په دې کې به هم د قوم دا همتناکه خلک معلوم سي. تجار ته هم موږ دا وایو چې تجاره ته دې د یوې ورځې ګټه ماته راکړه، دغه شي ته د یوې ورځې ګټه قوم ته ورکړه. بیا دې حساب وغواړي. هر کس یوه روپۍ ورکړې ده، هغه د دې ټولې جرګې د یا د دې ټول عدالت د حساب حق لري چې ورته ورکول سي. او که چا پیسه نه ده ورکړې، ناست دی تودې خبرې کوي، هغوی ته حساب مه ورکوئ، هغه ته ورته خوله دې بنده کړه، دا ستا ځای نه دی، دا د قوم د هغو خلکو ځای دی چې چا همت کړی دی. نو زما په نظر باندې چې زما خبرې پر ملګرو باندې یا ونه غمیږي یا درنې نسی، اسانه لاره دا ده په خپلو ملګرو کې په خپلو یونټونو کې ډیر په ساده 13 ورځې یو سړی کار کوي، زه 40 ورځې کار کوم. په 40 ورځو کار کې یوه ورځ تنخواه زما ده بالکل تر دا جرګه قربان ده. دا تنخواه دې هر څوک ورته ورکړي. چې که چا ډېر داسې خلک دي هغه وایي وروره زه کار نه کوم، زه ځم په بریتانیا کې پروت یم سوشل بینیفیټس اخلم. د سوشل بینیفیټسو د یوې ورځې عایدات یې ورکوو دا قوم ته. دا قوم یې ستا څخه په 1 میلیون قبلوي، دا قوم یې له تا څخه په 1 ارب قبلوي. په دې باندې د یو څوک نه شرمېږي چې ووایي چې زه 100 روپۍ ګټم، زه 100 روپۍ ګټم د ورځې، زه 10 روپۍ ګټم. او که چا دومره هم نسوای کولی، پر هغو پښه کښېږدي، پر تیر سئ، اهمیت مه ورکوئ، ارزښت مه ورکوئ، داسې ایګنور کوئ چې دی په خپله په دې پوه سي چې زه د دې قوم غړی وم یا نه وم. مشکلات به راځي، پر هر چا به راځي، په مشکلاتو کې به هر پښتانه ته موږ لاس ورکوو، اما د سر په ځای کې بیا ځای نور اهمیت نه ورکوم. پښتون مې دی لکه هغه ناسالي اولاد، اهمیت بیا مه ورکوئ ورته، خلاص.